الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. د مساجد آداب مخکې ذکر شو او مساجد جوړوي د الله د ذکر د پاره، د منځ د پاره، د تلاوت د پاره. نو پدې پسې به اوس مونږه د الله د ذکر آداب ذکر کو، د ذکر الله آداب. نو د دې اولنې ادب دا دی چې مونږه او تاسو په کثرت سره د الله ذکر کو. دا مستحب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ډېر لوی فضیلت بیان کړی دی او قرآن مونږ ته دې خبرې حکم کوي. اکثر مونږه په اسمبلی کې په تلاوت کې اورو دا آیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی د الله ذکر کوئ، ذکر ډیر. وسبحوه بکرة واصیلا، او د الله تسبیح بیانوي سحر او ماخام. نو اکثار کثرت زیاتواله د الله د ذکر دا مطلوب دی. امام مسلم رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې یوازې کیدون کې خلق شدید مخ کې شو، مفردون ټکی راغلی دی په حدیث کې. نو صحابه کرامو ته پوښتنه کو، یا رسول الله دا مفردون څوک دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو دا د الله په کثرت سره ذکر کوون کی نارینا او په کثرت سره ذکر کوون کی زنانه دي. نو ډېر لوی فضیلت ته پکار دا چې مونږه په ورځ او شپې کې د الله د ذکر د پاره د ځان د پاره وخت وباسو او خامخا کم تسبیحات چې هغه مشهور دي اکثر مونږه د خپل تبلیغیانو ورونو نه اورو، هغه تسبیحات د خپل ذکر او د خپل معمول حصہ جوړو. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.